کندهار ښاروالۍ د خپلې ادارې معلوماتي بانک پرانیست. کندهار ښاروالۍ ښاریانو ته د خپلې ادارې اړوند د ټولو معلوماتو وړاندې کولو په موخه معلوماتي بانک پرانیست. د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو او اړیکو د مسؤل زمري څرګند په خبره دوی دا معلوماتي بانک د 3 میاشتو په موده کې جوړ کړ او د کندهار ښاروالۍ د ریاستونو، امریتونو، مدیریتونو او ماموریتونو معلومات یې پکښې ځای پر ځای کړي چې له دې معلوماتو د کندهار ښاروالۍ د ټولو کړنو او فعالیتونو څخه به کندهار ښاریان او خبریالان له کومه تکلیفه پرته په هر وخت خبر اوسي او هم به ورڅخه ګټه اخیستلی شي. مراسمو کې کندهار ښاروال حاجي نعمت الله حسن وویل کندهار ښاروالۍ د معلوماتو بانک په دې موخه پرانیست ترڅو د ښاروالۍ په کارونو کې لا شفافیت رامنځته شي او د دې ترڅنګ ولس او خبریالان هر وخت د ښاروالۍ د خدماتو، فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه خبر اوسي. دا کار کندهار ښاروالۍ د دې لپاره کړی دی چې ټول خبریالان او ټول د کندهار ولس موږ د کړنو څخه خبر شي. کندهار ښاروال له ټولو خبریالانو څخه غوښتنه وکړه ترڅو د کندهار ښاروالۍ فعالیتونو ته ښه انعکاس ورکړي ځکه د کندهار ښاروالۍ له لوري عملاً په لسګونه پروژې د کندهار ښار په بېلابېلو سیمو کې روانې دي او لا هم هڅه کوي ښاریانو ته ښه خدمت وړاندې کړي او په دې کې به د شفافیت په حساب ټول معلومات ورکول کیږي. په تخنیکي چارو کې زموږ د پروژو ټول معلومات ورکیږي چې ټول ولس د خبریالانو د خوا څخه خبر شي او خلکو ته خپل خبره ورسوي. وروستیو کې راغلي خبریالانو د کندهار ښاروالۍ ټول فعالیتونه او د دې ترڅنګ د دې نوي ګام ستاینه وکړه او هم مننه وکړه چې کندهار ښاروالۍ هر وخت له ولس او خبریالانو سره معلومات شریکوي او په خپلو خبرو کې ویل د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو د بانک پرانیستنه د معلوماتو شریکولو په برخه کې تر ټولو مهمه تګلاره ده چې خبریالان او ولس هر وخت ورته لاسرسی پیدا کولی شي.